سلامونه جوړ تازه د آی پی ایل لوبې پیل کیږي. 10 لوبډلې پکې دي، په دوو ګروپونو ویشل شوي دي او هر لوبډله به شاوخوا 14 لوبې کوي. دلته غواړم تاسو ته ووایم چې د هند او د نړۍ د کرکټ د ځینو مبصرینو د وړاندوینو په اساس په دغو 10 لوبډلو کې به 4 هغه کمې لوبډلې وي چې دویمې مرحلې ته او یا د 4 غوره لوبډلو مرحلې ته چې پلی آف بلل کیږي هغه ته لار کوي. د هندوستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی وریندر سواګ په دې باور دی چې سنرایزر حیدرآباد، پنجاب، ممبئی انډینز او لکنو به پلی آف ته لار کوي. ادم ګلکریست بیا وایي چې پنجاب، ممبئی انډینز، سنرایزر او ورسره ګوجرات چې راشد خان او شوبمن ګیل پکې دی دا به پلی آف ته لار کوي. گواسکر آر سی بي ښودلې ده، سنرایزر یې ښودلی او ډیلی او ممبئی انډینز یې ښودلی دی. هرشا بوګلی هم ویلی دی چې سنرایزر حیدرآباد، ممبئی انډین، کلکته، آر سی بي و پلی آف ته لار کوي. منوج تیواری ویلی دی چې سنرایزر، پنجاب، ګوجرات او کلکته د دوی نظرونه مختلف دي. تاسو کتلی شئ د دوی وړاندوینې، خو یوه خبره پکې مشترکه ده چې دوه ټیمونه چې ډیر یاد شوي دي چې وځي په دې 4 ټیمونو کې، هغه دوه ټیمونه ممبئی او سنرایزر او دریم ټیم پنجاب هم ډیر یاد شوی دی چې دوی به پلی آف ته لار کوي. زما په نظر 4 لوبډلې چې د پلی آف مرحلې ته وځي او د 4 غوره لوبډلو مرحلې ته وځي، هغه به د ممبئی انډینز ټیم وي، د کلکتې ټیم وي، د ګوجرات ټیم وي او ورسره د سنرایزر حیدرآباد ټیم وي. مثلا که موږ په د ممبئی انډینز په لوبډلې باندې خبرې وکړو، د ممبئی انډینز لوبډله داسې یوه لوبډله ده چې د 10 اورونو د لوبو د متخصصو لوبغاړو څخه ډکه لوبډله ده. د هندوستان کپتان روهیت شرما په همدې لوبډله کې دی. ډیر یو قوي پاور هیټر دی، بالخصوص په اوپننګ کې، په پاور پلی کې دی ډیر چټک دی او ډیر چټکې منډې کوي. سوریا کومار یادوف د دې لوبډلې کپتان دی او هغه د هند T20 د لوبډلې کپتان هم دی او د خپلې لوبې یو جلا انداز لري او د 10 اورونو د لوبو متخصص لوبغاړی بلل کیږي. همدغه راز تلک ورما چې د هندوستان یو ډیر یو ښه آلراونډر بلل کیږي، په میډل آرډر کې یو ډیر ښه بیټسمین بلل کیږي، هغه هم په دې لوبډلې کې دی. هاردیک پانډیا هم په دې لوبډلې کې دی. تر ټولو مهمه خبره زموږ او ستاسو لپاره پکې دا ده چې زموږ مجیب الرحمن هم په همدې لوبډلې کې لوبیږي. نو زما په نظر د دوی دغه ترکیب ته وګورئ، د ټاپ آرډر ته وګورئ، میډل آرډر، د آلراونډینګ برخې ته او د بالینګ کمبینیشن او ترکیب ته وګورئ، نو تاسو دا خبره خامخا کولی شئ چې دوی د دې وړتیا لري چې پلی آف ته وځي. دویمه لوبډله زما په نظر چې د پلی آف مرحلې ته وځي هغه به د کلکتې لوبډله وي. کلکته اتله لوبډله ده، تیر سیزن هم کلکتې لوبډلې ګټلې ده. په دې لوبډلې کې د دوی کپتان اجنکي ریحاني د دوی کپتان دی. د هندوستان یو مجرب لوبغاړی دی، که څه هم اوس تر ډیره د هند د ملي لوبډلې په ترکیب کې نه لیدل کیږي، په او ډي په T20 کې، خو د ډیر مجرب لوبغاړی دی او په آی پی ایل لیګ کې ډیره تجربه لري، ډیره لوبې کې کړي دي او د ډیر ښه ټاپ آرډر بیټسمین دی. د کپتان دی کوینټن ډیکاک د جنوبي افریقا، یو پاور هیټر وکټ کیپر بیټسمین دی. د ویسټ انډیز رومن پاول بهترین آلراونډر دی. تر ټولو مهمه خبره زموږ او ستاسو لپاره پکې دا ده چې رحمان الله ګربزه هم په همدغې لوبډلې کې لوبیږي. په آلراونډرانو کې بیا د دوی موین علي، سنیل نرین او آنډري رسل، دا ټول هغه لوبغاړي دي چې د 10 اورونو متخصص لوبغاړي بلل کیږي او دوی د اتلولۍ د ګټلو په چل باندې هم پوهیږي. نو زما په نظر دویم ټیم به دا وي چې وځي. ښه، دریمه لوبډله چې زه فکر کوم وبه وځي پلی آف ته، هغه د سنرایزر حیدرآباد لوبډله ده. په دې لوبډله کې د استرالیا لوبغاړي، هغه مخکښ لوبغاړي ځای شوي دي. ټراویس هیټ د استرالیا اوپنر دی، چپلاس بهترین او د خرپ او ترپ لوبغاړی دی. دی پکې دی. د دې کپتان هم د استرالیا کپتان دی، پټ کمنس چې دی خپل یو تیز بالر دی، دی هم پکې دی. او نور د دوی داخلي بالران چې دي چاهار او محمد شامي چې د هند یو کامیاب بالر بلل کیږي، دا هم پکې ده. نو دا هغه لوبډله ده زما په نظر چې د دوی بیټینګ ته په کتو او بالینګ ته په کتو دوی کولی شي چې د پلی آف مرحلې ته او یا د 4 غوره لوبډلو مرحلې ته وځي. ښه، 4مه لوبډله چې پرې غږیږو او زه هیله لرم چې دوی ووځي پلی آف ته او پایلو به هم وګټي، هغه د ګوجرات لوبډله ده. د ګوجرات لوبډله د ځوانانو او با انرژي لوبغاړو څخه یوه جوړه شوې لوبډله ده.
شوبمن ګیل د هندوستان یو ځوان لوبغاړی بهترین آلراونډر په چمپیونز ټرافي کې سلیزه هم وکړه د آی پی ایل په تیرو سیزنونو کې په هغه ټاپ سکورر او بیا ډېرې منډې چې کړې په هغه لیست کې دی راغلی و او بهترین سټایلش لوبغاړی دی په آی پی ایل کې سلیزې هم ډېرې کړي دي دی دی ورسره د سره چې به په ټاپ آرډر کې لوبیږي جاس باټلر دی د هندوستان د وکټ کیپر هم دی او د انګلینډ وبخئ لوبغاړی دی او مجرب لوبغاړی دی د T20 د فارمټ د اوډي د فارمټ بهترین لوبغاړی دی ګلین فلیپس بهترین فیلډر د نیوزیلند لوبغاړی تاسو ولیدو چې په د چمپیونز ټرافي کې د څه رقم کیچونه ونیول د ویرات کوهلي هغه کیچ چې په یو لاس ونیو د پاکستان د لوبغاړو کیچونه چې ونیول او ته چې د ګلین فلیپس غوندې یو بیټسمین او ښه فیلډر ولري نو طبیعي ده چې د دې امید پیدا کیږي چې تاسو بلې مرحلې ته لاره وکړئ محمد سراج د هندوستان بل مهم او تیز لوبغاړی وبخئ تیز بالر په دې ټیم کې شته موږ ته مهمه خبره پکې دا ده چې زموږ راشد خان او کریم جنت په دغه ټیم کې لوبیږي راشد خان د T20 تر ټولو هغه ډېر ویکټ اخیستونکی لوبغاړی دی د لسیزې غوره لوبغاړی دی د T20 په لوبډلې کې انتخاب شوی لوبغاړی دی کریم جنت یو بهترین آلراونډر دی په اول ځل آی پی ایل ته یې لاره کړې ده او زه هیله یم چې دته پوره چانس ورکړل شي چې هغه خپل جوهر ښه وښودلی شي نو دغه څلور ټیمونه زما په نظر کیدی شي پلی آف مرحلې ته وځي اوس تاسو یې راته ووایاست چې ستاسو په نظر په دغو لسو لوبډلو کې به څلور کومې لوبډلې وي چې د پلی آف مرحلې ته وځي مننه